ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. زه یم سید الله طنز تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی. ملګرو په نوې ویډیو کې زه تاسو ته درښایم چې موږ څنګه کولی شو چې په خپل موبایل کې د کمپیوټر په څیر کار وکړو، یعنې د خپل موبایل څخه کمپیوټر جوړ کړو. بالکل تاسو په خپل موبایل کې داسې کار کوئ لکه د کمپیوټر هغه موس باشه هم پکې وي، همغه ډول د کمپیوټر په څیر. ښه نو ملګرو راځئ چې ویډیو پیل کړو. مخکې له دې چې ویډیو پیل کړو یوه یادونه کومه، زما د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. سبسکرایب کولو بعد د سرو لیکلو باندې کلیک وکړئ او لږه شېبه وروسته چې دلته کوم د ګنټۍ نښان راځي دا هم ووایئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو در تاسو مخکې در ورسېږي. راځئ چې ویډیو پیل. نو ملګرو تاسو به راشئ د خپل موبایل سیټینګ ته. سیټینګ به راخلاص کړئ. کله چې سیټینګ راخلاص کړئ لږ ښکته به راشئ. تاسو چې لږ ښکته راشئ تاسو په خپل موبایل کې دغه اپشن پیدا کړئ، اکسیسیبیلیټي. د اکسیسیبیلیټي په نوم اپشن دی، تاسو به دا په خپل موبایل کې پیدا کوئ. وروسته به بیا دغه کوم لیکل چې ښکاري دغه تاسو به ډیکسټري چې کوم لیکلي دی په دې به تاسو کلیک وکړئ. تاسو سر کې چې کوم راوختل اسسټنټ مینیو تاسو به په ده باندې کلیک وکړئ. کله مو چې دلته راغلی تاسو دا کونج چې ښکاري دغه اپشن چې ښکاري دغه به تاسو آن کړئ. دلته آف دی دا به آن کړئ. دا چې آن شو تاسو په سکرین کې تاسو ګورئ دغه یوه کوچنۍ وینډو راخلاصه شوه، دا تاسو کتلی شئ. دا به تاسو خپل موبایل کې اوپن کړئ. کله چې اوپن کړئ دلته لاندې تاسو وینئ چې دلته کارسر لیکل شوي دي. د کارسر تاسو به د کارسر ووایئ. تاسو په موبایل کې ماوس راخلاص شو، تاسو ښکاري تاسو ته ښکاري چې په موبایل کې مو ماوس راخلاص شو. بس په دې موس تاسو په خپل موبایل کې کار کولی شئ د کمپیوټر په څیر. بالکل تاسو ته ډېر اپشن لري دلته د اپلیکیشن ښکته پورته تللو او نور زیات اپشنونه لري. تاسو وینئ دې خوا ته اپلیکیشن ښکته ځي پورته، هغه خوا تاسو هر ډول کار اوس په خپل موبایل کې د کمپیوټر په څیر کولی شئ. تاسو زه اوس ته درښایم تاسو په دې کې ډېر اپشنونه شته چې تاسو څه ډول کمپیوټر وغواړئ په همغه ډول تاسو په خپل موبایل کې یو کوچنی دلته صفحه یعنې د صفحه راخلاصېږي خپل موبایل کې، تاسو په هغه کې کار کولی شئ. تاسو ګورئ ښکته پورته هر ډول اپشن لري تاسو په موبایل کې. ملګرو دا وه زموږ ویډیو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي. ویډیو لایک او شیر کړئ د خپلو ملګرو سره. مننه، ښه وخت ولرئ.